आणि गुला राजा ताबान से टपाशा 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 शाबा शाबा लहसुन उबासई गड़ी गई दगरीबानो खादी कला कलविना यारान दिवी दुनिया दिनवी दुनिया हमेश यारान कल कलविना टोल मलगरो ता सलामुना आदिल अरमान मौदा महल पर स्काईडाइन रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट के मौजूद यमा را سره ټول تراخه ملګری دي چونکې دې کسانو خو ځان له ولاګ وکړو دوی سره خطرناکې موبایل وي خو به هر حال زما ولاګ پکې نه کېدو نو په دغې غرض ما وویل چې زه چې کله دا برډ ډے کېږي نو زه به یو شارټ غونډه کې ویډیو وکړم نن چې دی نو د تابان برډ ډے دی 15 اگست په 14 اگست باندې پاکستان آزاد شوی او بیا په 15 اگست چې تابان صاحب په 15 اگست چې دی نو بیا تابان صاحب دنیا ته تشریف راوړم دا مهال مونږ سره دا هم زموږ دپاره د فخر خبره دا ټول ملګري چې دا د رڼا ټولنې ملګري دي نن مونږ غوښتل چې د تابان صاحب په خوښه باندې چونکې مونږ خو نه غوښتله خو هغه وی چې یاره دا شی کول غواړي بیا ویډیو کول غواړي بیا دنیا ته دا ښودل غواړي چې مونږ یو نو په دغې غرض چې دی مونږ دا برډ ډے را جوړ کړو نو دا وړوکی کیک دی خو په هر حال د دې نشه د دې ریټ نه وي مجي د دې نشه لکه ما خبره ده پرې دا وړوکی کیک دی خو د دې نشه ته چې څومره بلا مینه ده څومره لوی ورورولي ده نو زما په خیال دا صرف مونږ ته پته ده په دې توره شپه هر چا داسې بانه کړې ده په کور کې او دلته راغلي دي دلته دا کیک کټ کوو نو پکار ده چې اوس هر یو ملګری چې دی په لنډو خبرو کې چې کنه د تابان په باره کې خپل ایکسپیرینس شیر کې چې تابان صاحب چې دی نو څنګه الګ دی شمشیر صاحب په تیز आवाज یو تیز आवाज نه شمشیر صاحب باچا صاحب په تیز आवाज یو د تابان صاحب په باره کې خبر وکړه راشه شابه زر خبر وکړه دغه زیته صدا ډیر نایس انسان دی ډیر نایس انسان دی او ډیر ښه کس دی زه به د تابان که ښه ونه وویلی شم د هغه زما دلته کې خوا ته ولاړ دی خو دغه د تابان ته به مبارکي ورکړم په زیږون باندې چې هغه 15 کلن شو 15 کلن واه انیسګل صاحب تیز خبر را شریکه کا بس تابان نره لګته تکړه لګته د په دومره وخت کې چې انسان نور بلا ډیر کارونه کوي چرته لبي کوي هغه په دې په علي کتابي لیکل نه ما مړه یار دې ویډیو کې لیکل خبره پدې شي دا پورا شو ته به تعریف نه کې دغه د یو خامي وای چې هغه تل کول غواړي دا دلرمان صاحب خامي نه وای ارشاد خامي نشتی خو پچیس کی مشوره وکړه قلار شه مړه دا ما ته خبرې نه خلک نه زه ته مې احتجاج وکړ بس ته زه دا خبرې ته څوک دی په خپل وجه شابه کدا به بیا نه راولې دا به راولو ارشاد دا به کوم پدې کې وای ته خپل بد خدمتي پته ها او ښاغلی عارف تابان چې دی دا د رڼا پښتو ادبي ټولنې سوات یو ډېر فعال ملګری دی نن دغې د هغه د زیږون ورځ وه 15 اګست نو د ټولنې ملګرو غوښتل چې د هغه د زیږون ورځ مونږ یو ځای ولمانځو زه له خپلې خوا ښاغلی عارف تابان ته مبارکي د ورځې مبارکي انجان صاحب خپل خبر را شریک او شابه زما بد وایي خو لکه مطلب وایي تابان صاحب څنګه یو ډېر ښه ملګری دی او نن دا غم د زیږون ورځ او زما هم هلکه دا خبره وکړې ده صدر صاحب دې په دې نوټس واخلي هغه چې د خپل زیږون د ورځ کمر مانځي او موږ سره یو نو په دې کې خپل کمې نه محسوسوم دې لپاره کلی ویم پکاره دا ډېر لوی دی دا موږ ته پته نه وه که نه اوس تا دې کیسه راغله ته اوس څه وې زه خو به اول تابان صاحب نه مبارک ورکړم او د دې سره به بیا دا به د دې سره شاه جان مبارک ورکوم او الله دې کړي چې زموږ د محفلونه هغه شانتي ودانې او زموږ په دې مخ باندې خندا لږه ډېره راځي پړ ورته وړ کم او وړ ورته پړ کم او پړ له بخله لاس کېږم
منیر بیا ولا پروګرام لرانه شي پړ ورته وړ کما او وړ له په لاس کېږم پړ ورته وړ کما وړ له په لاس کېږم یاران را یو کما خلوی منافقت کما نو په هر حال یو بل سره به گزارم کو کم چې پړل نو هغه به وړ کو او کم چې وړل هغه به ورته پړ کو په هر حال کمه وژنی ما خپل خون ورته بخلې د یارانو سره چرته کیږي پیرا هپی برثډے ټو یو وای ولګي بیا له واړی په کیمرا رانیږدې کا رانیږدې دې کېک ته لګونه شي ټیک ده صحیح ده دین ځان سره الک اورورا څه کوو الک اورورا برګه بدل بنالي لکه زه به ځان ته په خپل هم وایم خاص نه تو مجبوری چې چا بوکې وکړو جان صاحب خبره ده چې ورچی چا بند نه کوو په یخ کې ولا کو پوکې مور کوي ځان سات په بل کا دی او زه په بل کا چرته آی ډی پی زو ځان ساتي اوکې یار زور د اول دې ته بل کې دې نه دا مال راکې ماشاء الله تاسو په مونږ کې دغه نه دا نه بنشل کولای الکا شی دا څنګه راو دا شوی کنه دا هپی برثډے ټو یو وای کار شوی نه دی شمشیر خو کلر شې دی ورور خدای کوره چې دا ولګي زما په خیال ختم هم شو ختم چرته کې ختم دی ما ته ګټار نشته لګا په پاستر دا شی نه دا د سلګي مو تیر ځل لګولې یاره پته نه لګي شیغل شو ټپه څنګه ده دا نه دی بس هغه ټپه څنګه ده ټرایوانو خادي کله زه په ټرایوانو خادي کله ورور به چګنم نه پويګو پته نه لګي چې اوس پسې نه ټیک ته را وو سور والی صبر وته هپی برثډے شو الګ ورور د دې نه کلر شي نه